خو زه سپین خان په دې کې ځکه نه غلط وم چې سپین خان ټیک ته خبره وکړله امیر صاحب ته چې په پارټۍ دومره مینې زه په خپله په پی ټي آی منې ما خو یو سړی کو د پی ټي آی پسې بدې ردې وایي کو هغه هر څومره جاهله شي خو زه به د هغه په شان ځان نه جاهله کوم هغه له به زه جواب ورکوم د اخلاقو په دایره کې دننه کو تاسو وایئ چې مونږ جواب د اخلاقو په دایره کې دننه ورکړی دی نو نه د اخلاقو په دایره کې جواب تاسو دننه نه دی ورکړی تاسو دومره بدې ردې ویلي دي هغه غریب ته چې هغه مجبوره کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو ورور ارجې فرحات سباون. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل او زما پیج سباون ټي وي. ګرانو ملګرو، نننی ویډیو پیغام به امیر صاحب ته وي، شفیع الله امیر صاحب ته او سپین خان ته. د 2-3 ورځو نه زه یو ویډیو ګورم او ګردش کې چې په هغې کې داسې قسم الفاظ استعمالیږي چې سپین خان هم کنځلې کوي او شفیع الله امیر صاحب هم لګیا دی بدې ردې وایي. راځئ زه په تاسو باندې دا ویډیو ګورم، تاسو هم بیا فیصله وکړئ، زه به هم خپله رایه تاسو له درکم چې غلطي د چا ده. راځئ د دوی دا ویډیو ګورو چې دوی څه وایي. که نشئ کولی ما ته یې پرېږدئ، قسم مې په خدای که په پمپو کې پېټرول نه ویتو راشئ وروره ما په کار وولئ. زه ټلیفون وکړم که نه زه علمي منډی ته او په خدای یقین وکړه چې که تا ختم کړو که نه راشئ زما خبره روانه ده، زما د علمي منډی سره خبره روانه ده انشاءالله تعالی. وی خلق په ګټو باندې ولي سارانه دی کنه او راشه ماما زوی دی لیونه دی. و خدای نو و خدای دی ورځې د پاتې شو چې اوس سپین خر را پاسي او په وزیر اعظم عمران خان صاحب باندې تنقید کوي چې ستا دا خبرې مې واورېدې نو د دماغو د نټونو مې ودانګل. مسلمان بنیم که د په کور کې د خپله ښځه په نکاح کړې ښځه د په خوله باندې میلمه له پیالی چای پخوي د دغه اوقات چې د دوی په کور کې د صلاح خبره کېږي نو دا سپین خر د کور نه بار ته وباسي وي ته بار ته وځه مونږ د صلاح خبره کو په کور کې دی دومره بېدباره دی. ګرانو کتونکو، تاسو د دوی دا ویډیو کلیپ وکتو، تاسو ته په دونه اندازه لګېدلې وي چې د ویډیو کلیپ کې امیر صاحب هم خبرې اترې وکړلې او سپین خان پکې هم خبرې اترې وکړلې چې سپین خان څو ورځې مخکې یو خبره کړې وه د پېټرول باره کې. خو زه سپین خان په دې کې ځکه نه غلط وم چې سپین خان ټیک ته خبره وکړله امیر صاحب ته چې په پارټۍ دومره مینې زه په خپله په پی ټي آی منې ما خو یو سړی کو د پی ټي آی پسې بدې ردې وایي کو هغه هر څومره جاهله شي خو زه به د هغه په شان ځان نه جاهله کوم هغه له به زه جواب ورکوم د اخلاقو په دایره کې دننه. کو تاسو وایئ چې مونږ جواب د اخلاقو په دایره کې دننه ورکړی دی نو نه د اخلاقو په دایره کې جواب تاسو دننه نه دی ورکړی. تاسو دومره بدې ردې ویلي دي هغه غریب ته چې هغه مجبوره کړی دی چې هغه تاسو ته کنځلي وکړي. صحیح ده امیر صاحب، تا غلطي زه ستا ځکه ګڼم چې تا ولې داسې قسم الفاظ استعمالول چې ستا په کور کې دومره اوقات نشته دی چې ستا په خوله باندې ستا ښځه میلمه له چی نشي پخولی. داسې قسم الفاظ دا خو ما ته ښه خبره نه ښکاري. بیا داسې قسم الفاظ چې سپین خره دا څومره بده خبره ده. نو امیر صاحب تا په کار دا وتاله چې تا دا خپل الفاظ واپس اخیستی وی، تا دوباره هم ویډیو وکړله، تا پکې بیا هم هغه ته ردې بدې وي چې زه ستا زور ګورم او زه به دې داسې کم او زه به دې هغسې کم. نو داسې زور د هر چا شته دی. خو امیر صاحب برای مهرباني زما ته دا یو درخواست دی، دا یو ریکویسټ دی چې زه په خپله د پی ټي آی سپورټر یم، زه په خپله د پی ټي آی کارکون یم خو زه به جواب ورکوم خو د اخلاقو په دایره کې به دننه ورکوم. داسې به نه کوم چې یو سړي له زه بدې ردې ما خو په ویډیو کې زما مقصد دا دی د خپل ګجر قام دپاره د نورو قامونو دپاره هم چې څوک بدې ردې وایي هغه له زه جواب ورکوم. د هغې دپاره زه د سوشل میډیا نه د پیسو دپاره کار کوم نه د مشهورتیا دپاره کار کوم، خو صرف او صرف دا جواب تاله په دې در کومه چې زما دغه سړی ډېر زیات بدې شي چې د یو سړي کور یادوي، د یو سړي قام قبیله یادوي، د یو سړي کلی ټارګېټ کوي، د یو سړي علاقه ټارګېټ کوي، نو د هغې نه چوت دشمن زما بل نه وي. صحیح ده؟ نو برای مهرباني د چا قوم مه ټارګېټ کوه، د چا کور مه ټارګېټ کوه، چا ته بدې ردې مه وایه. ستا ویډیوګانې زه ګورم، زه تا ډېر خوښوم خو تا یو څو ورځې شوي دي چې تا پکې ډېر زیات پرې شوی. په ټیک ټاک کې ته ننوتی، په ټیک ټاک کې ته هغه خبرې کوې چې ته وایې زه اصلاح کوم د معاشرې، خو ته اصلاح نه کوې، ته الټه د معاشره تباه کوې. ته په ویډیو کې داسې قسم الفاظ استعمالوي چې د نور احساس سترګو ته وګورئ، د نور احساس خولې ته وګورئ. داسې قسم الفاظ استعمالول تاله نه دي پکار. ته د پی ټي آی کارکون یې تاله پکار دا ده چې ته یې ښه یو پیغام ورکړې، ته یو ښه میسج ورکړې، ته یو ښه اواز پورته کړې چې خلک سبا له بیا په پی ټي آی باندې تنقید ونه کړي، خلک سبا له په پی ټي آی باندې اواز اوچت نه کړي چې په پی ټي آی کې داسې خلک شته دی. صحیح ده؟ برای مهرباني ته زموږ د پی ټي آی پارټي مه بدناموه، ښه پیغام ورکوه، ښه میسج ورکوه. دغه یو پیغام او سپین خان ته هم زما دغه یو پیغام دی چې سپین خان ته هم د اخلاقو په دایره کې لږ دننه چلېږه، خیر دی ګزاره کوه، د برداشت نه کار اخله. ټولو ملګرو ټولو مینهوالو ته زما دغه یو پیغام، خپل رور خپل ملګري ارجې فرحات سباون له په دغه میسج ورکړئ اجازت
چې چرته اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ باران راکې شو د الله په امان